سجده خو په مانځه کې فرض ده، خو د ښځې سجده او د نارینه سجده فرق لري. انشاءالله په نورو خپرونو کې به په دې باندې زه تفصیلي غږیږم. ښځه به ډېره خلاصه سجده نه کوي، بلکې د خپله خیټه به د خپلو رنونو سره لګوي او وروسته د هغه د سجده وکړي. د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې د مانځه په باره کې وفرمایل: واذا سجدت الصقت بطنها بفخذیها کاستر ما یکون لها. چې ښځه کله سجده کوي نو خپله خیټه به د خپلو پتنونو او رنونو سره جوخته وساتي چې د دې لپاره د زیاتې پردې سبب دی. کلاو او خلاصه سجده لکه څنګه چې سړی کوي چې خپله ګیډه د خپله پښو او د خپلو رنونو نه اوچته او جګه ساتي، داسې سجده د ښځه نه کوي. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه ارشاد دی. هغه فرمایي: اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیها. ښځه چې کله سجده کوي نو دواړه پتنونه او د خپل دواړه ورنونه د سره یو ځای کړي، هغه د جفت کړي او وروسته د دې د سجده وکړي، د خپلې پښې د خلاصې هم نه پرېږدي. د دې احادیثو نه دا اصول واضح شو چې ښځې دپاره د مونځ هغه طریقه سنت ده چې ډیره د ستر او د پردې سبب وي، هغه طریقه باندې باید ښځه مونځ وکړي. نو د اسلام فقهاو کرامو د دې اصولو په وجه د ښځې او د سړي مونځ کې فرق بیان کړی دی. لکه د فقه حنفي مشهور او معروف کتاب هدایې په اول جوړ کې په 2 صفحه کې دا ډېر په تفصیل سره بیان کړي، او انشاءالله هغه 10 فرقه چې د نارینه او د ښځینه په مانځه کې دي انشاءالله هغه به هم زه په تفصیل سره بیان کړم. هدایه لیکي: والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذیها لأن ذلك استر لها. ښځه د سجده جوخته کوي او خپل خیټه د خپلو پتنونو او رنونو سره یو ځای کړي، ځکه چې دا د دې دپاره ډیر زیات د پردې سبب دی. او هغه طریقه چې د ښځې دپاره د پردې سبب ګرځي، یعنې هغه مونځ، هغه ښځې دپاره ډیر بهتر دي. اوس ښځه چې کله د سجدې نه پورته کیږي هغه به تورک کوي. سړی چې کله سجدې ته ځي نو په سجده کې به د خپل دواړه پښې دروي، اما ښځه به د خپل دواړه پښې نه دروي. چې کله زموږ یو مسلمان ورور سجده کوي، یعنې د دواړو سجدو په منځ کې د خپل چپه پښه څملوي او په هغې دې کښېني او راسته پښه دې ودروي. حضرت عایشه رضی الله عنها د مونځ په باره کې فرمایي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفرج رجله الیسرا وینصب رجله الیمنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله چپه پښه غوړوله او ښي خپه به یې دروله او په هغې باندې به کښېناسته په چپه پښې باندې. اما ښځه به په مانځه کې تورک کوي. د تورک مطلب دا دی خپله دواړه پښې به ښي طرف ته وباسي او په هغې باندې به کښېني. لکه هدایه لیکي: وان كانت امرأة جلست على الیتیها اليسرى واخرجت رجایها من جانب الایمن لانه استر لها. مطلب دا دی او خپې دې دواړه ښي طرف ته وباسي، ځکه دا ښځې دپاره ډیر استر او ډیر د پردې کار دی. د لمانځه واجبات: که چیرې په مانځه کې دننه فرایض پاتې شو نو مونځ نه ادا کیږي. هغه فرایضو چې ما تاسو ته ولیسه چې 7 پکې شرط او په 5 پکې ارکان ول. خو که چیرې په مانځه کې واجب پاتې شي یا یې هیر شي نو مونځ نه فاسدېږي، بلکې په مانځه کې به څه کمی پاتې شي، نو د دې کمی د لرې کولو دپاره په شریعت کې سجدې سهوه کول ضروري دي. ځکه چا نه چې په مانځه کې واجب پاتې شو نو د هغه مونځ نقصاني شه او جبر او پورهوالی د دې نقصان چې کیږي هغه په سجدې سهوه باندې کیږي. او که چا نه هم سجدې سهوه پاتې شوه نو د دې مونځ ناقص ادا شو، دوباره لمونځ کول په هغه باندې واجب دی چې د خپل مونځ د سره بیا راوګرځوي. ځکه زموږ فقهاو دا لیکلي لکه اسلامي فقه چې هغه چا نه سجدې سهوه په مانځه کې پاتې شي په هغه باندې اعاده د مانځل لازمي ده، واجب ده چې اعاده د مانځه وشي، ځکه د دې مونځ شوی دی خو لمونځ یې سره د نقصانه شوی دی.